هلمند کې د ګرمۍ موسم پر رسیدو سره د شیرې ناروغۍ هم ډیروالی پیدا کړی چې په اړه یې د عامې روغتیا مسؤلین د پوره تدابیرو خبر ورکوي. دوی وایي په دې برخه کې خپل سیار ټیمونه آماده کړي او ترڅنګ یې تازه د همکارو موسسو په مرسته 100 بستریز روغتون هم تازه لښکرګاه ښار کې ګټې اخیستنې ته سپارلی. د هلمند د عامې روغتیا رئیس په لارښوونه د عامې روغتیا ریاست کاري غړو او د همکارو موسساتو مسؤلینو په ګډه سره سیار ټیمونه برابر کړي دي. کومو ساحو کې چې د شرې ناروغي رامنځته کیږي سمدستي یاد ټیمونه ساحې ته لیږل کیږي او هلته د ناروغانو درملنه په صحیح ډول ترسره کیږي. ترڅنګ د عامې روغتیا رئیس په هلو ځلو د MSF نړیوالې موسسې په ملکه سرای روغتون کې 100 بستریز روغتون فعاله ساتلی دی ترڅو د شرې ناروغان پکښې تداوي شي. ترڅنګ بیا روغتیا پالان وایي مهمه دا ده چې والدین د خپلو ماشومانو لپاره د صحي ټیمونو سپارښتنې واوري ترڅو ماشومان یې له دې ساري ناروغۍ څخه خوندي پاتې سي. مخکې له دې باید ټول زموږ وطنوال زموږ ولسونه باید په دې برخه کې آګاه واوسي چې د شري واکسین چې دی هغه مفت واکسین دی او هغه بې له پیسو دی او په هغه صحي مراکزو کې چې دوی ته نږدې دي په هغه کې پیدا کېږي نو هغوی ته دې مراجعه وکړي او خپل ماشومان دې واکسین کړي او کله چې ماشوم په شري باندې اخته شوی دی خو بیا هم مهمه دا ده چې د یو ډاکټر سره د یو صحي پرسونال سره مشوره وکړي. کله کله داسې پیښیږي چې شری چې دی هغه اختلافي بڼې ورکوي یعنې دا معنا چې په شري کې د مثال په ډول سینه او بغل رامنځته کېږي نو حتی د شري څخه د مړینې اندازه او فیصدي چې ده هغه هم د سینه او بغل له امله ډیره زیاته ده او تر ټولو ښه وقایه چې د ښه مخنیوي لارې هغه واکسین اخیستل دي چې اکثره ځایو کې دغه واکسین نه اخیستل کېږي نو دا مریضان د ډیر خطرناک حالت سره مخامخ دي خصوصا دا مریضان په نمونیا یا سینه بغل باندې اخته کېږي. کله چې په سینه بغل اخته شوله نو دا مریضان بیا ډیر شدید حالت چې مریض ته شدید نفس تنګي پیدا کېږي حتی د مرګ خطر ورسره ډیر زیات دی. نو تر ټولو ښه وقایه د دولت او د ټولو مؤسسات څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د واکسین په ټوله ساحه کې ټوله سپینه ساحې چې دي هغه باید چې کور کړي او د میزلس یا د شري واکسین ټول ماشومان ته ورسوي. د یادولو وړ ده چې هلمند کې عامې روغتیا مسؤلینو د ساري او موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره خپل پوره هڅې روانې کړي او د یادو ناروغیو د زیاتوالي مخه یې نیولې.